السلام علیکم ګران محترم کتونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. نن راځو اریزر ټول چې میجیک اریزر ټول او بیک ګراوند اریزر ټول موږ په تیره ویډیو کې تشریح کړل. نن راځو اریزر ټول وایو چې د اریزر ټول په کلیک کولو سره لوړ پراپرټیز بار موږ ته خلاصیږي. اوس پر دې باندې بحث کوو چې په پراپرټیز بار کې د اریزر ټول خواص څنګه بدلیږي او موږ باید څنګه وکړو. ګرانو کتونکو، موږ دلته یو ساده بیک ګراوند اخیستی دی او هغه ته مو ژیړ رنګ ورکړی دی او بل مو هم یوه منظره راوړې ده. د هغه څخه وروسته مو دوهم عکس راوړی دی. وروسته به بیا موږ وغواړو چې دا دوه عکسونه موږ په اریزر ټول باندې سره میچ کړو، بیا چې تاسې ووینئ چې څنګه ایسي او تاسې هم پر دې باندې پریکټیس وکړئ او خپل ځان ځینې مطمئن کړئ. نو راځو اریزر ټول چې مو کله کلیک کړئ لوړ به پراپرټیز بار خلاص شي چې په دا برخه کې که موږ غواړو د برش سایز غټ کو غټولی سو او که غواړو چې کوچنی کو کوچنی کولی سو. دغه رقم یې هارډنس برخه ده چې دی باید سافت کار وکړي او که هارډنس. صحیح، د سافت او هارډنس فرق په دې کې دی چې همدا اوس یې تاسې وینئ، یعنې دا سخت کار دی. هارډنس یعنې سخت چې څوک پوهېږي دا کټ سوی دی او سافت یې سافت راولي، یو څه بلر خاصیت پکښې کړي. دغه رقم موږ د برش خواص وایي چې دا بیا په برش ټول کې موږ تاسې ټوله تشریح کوو. نو په دې کې اوس فلحاله ضرورت نشته ځکه دا ډېر شیان دي په دې کې چې باید موږ پر دې باندې ډسکس وکړو، څېړنه وکړو، فکر پر وکړو. نو تر دې څخه قدم اړوو، راځو و موډ برخې ته. د موډ په برخه کې درې برخې دي چې یوې برش دی، یوې پنسل دی او بل یې بلاک دی. د برش حصه کې دا د برش پر رقم کار کوي او که چیرې پنسل موډ ته واړو دا به یو څه تر هغه هارډ وي او که چیرې یې بلاک خاصیت ته واړو چارکونجه خاصیت به یې مګر دی به چیش کوي، بیک ګراوند به شو کوي، دغه بیک ګراوند به فاکوي او د شاته بیک ګراوند به موږ ته شو کوي په همدې شکل سره. هر موډ چې ستاسې خوښ پر هغه باندې ودروئ. موږ یې پر برش موډ باندې درو. افیسټي یې په دې معنا که چیرې زه دا کم کم دی به په کمه اندازه سره بیک ګراوند پاک کړي او که چیرې دا ډیر وي او دغه رقم په ډېر اندازه سره به دا چیز کې پاک کړي. ګرانو کتونکو، د افیسټي او فلو د فلو لفظ چې دلته ورسره راغلی دی دا په دې معنا که چیرې موږ افیسټي 100 کو او فرضاً موږ که چیرې افیسټي 50 کو او غواړو چې دا په 50 درجې باندې موږ چیش کو پاک کو. وخت چې موږ موس نیولی وي او موږ دا پاکوو دا په هغه 50% سره دی پاکوي. که چیرې موږ موس ایله کو بیا کلیک وکړو دا بیا په 50% سره پاکوي او که چیرې بیا موس ایله کو بیا کلیک وکړو بیا په 50% سره پاکوي. که چیرې موس ایله کو بیا کلیک وکړو بیا په 50 تر پایه پورې راځي. نو د دې اول او د دوهم رنګ به فرق حتما وي ځکه هغه یو څه خام دی او دا مابین زغه یو څه تیز دی ځکه چې موږ 2-3 وارې کلیک وکړي. او د فالو فرق په دې کې دی چې که چیرې موږ دا 50 ته راولو یو وارې دا چې کلیک وکړو دا به په هغه 50 اندازې سره دی پاک کړي. صحیح، دا په هغه 50 اندازې سره پاک کېږي. که چیرې موږ بیرته پر هغه تیر کار باندې بیا ولاړ سو په 50 بیا نور پاکوي په هغه کلیک نیولو سره کلیک مو نه دی ایله کړی. یعنې که یو ځل موږ دا داسې کو بیا پر راسو بیا پر راسو په همدې شکل سره که څو ځله موږ پر دې تکرار وکړئ په هغه شکل سره پاکوي، کلیک مو نه دی ایله کړی. او په افیسټي کې خو موږ چې یو ځل به مو کلیک وکړئ 50% ته به مو راوستی نو چې کلیک به مو نیولی وي هغه 50% به زیاتېدی نه. وخت چې به مو کلیک ایله کړئ بیا به مو ونیوئ بیا به یو څه زیاتېدی چې بیا به مو ونیوئ بیا به یو څه زیاتېدی. نو دا په هغه شکل سره نه دی. د فلو او افیسټي فرق په دې کې دی چې افیسټي موږ کله 50 ته ورسوو وبخښئ فلو موږ 50 ته ورسوو نو که چیرې موږ یو وارې کلیک وکړو او حرکت ورکړو موسته بیرته پر هغه لین راسو په 50 درجې سره به دی پاکوي بیرته داسې په همدې شکل سره که مو دا تر پایه پورې موږ په همدا شکل سره ولاړ سو هغه به چیش کېږي پاکېږي به خو په دا شرط چې افیسټي یو څه لوړه وي. په همدې شکل سره دا یو ځل سو که بیرته پر راسو دا دوهم ځل دا دریم ځل داسې په همدې شکل سره. دغه رقم د انیبل ایر برش سټایل
کمانډ دی. که چیرې موږ پر دې باندې کلیک وکړو دا بیا موږ په د برش ویډیو چې موږ جوړوو په هغه کې بیا دا درته راځي، بیا دا پر هغه باندې په هغه ویډیو کې بیا پر دې باندې رڼا اچوو. کله چې موږ دا یو ځل داسې ونیسو دا به ډېرېږي، بیا که داسې ولاړ سو داسې ونیسو دا به ډېرېږي تر هغه چې موږ کلیک نیولی وي، تر هغه اندازه به دا بالا کېږي، تر هغه وخت چې موږ کلیک نیولی دا به بالا کېږي. بیا که راسو دلته ودرېږو دا به بالا کېږي، په دایروي شکل سره به بیکګراوند ایسته کوي او په همدې شکل سره او بالاخره هم په همدې شکل سره. او بل یې د سموتینګ کمانډ دی، یعنې په څومره اندازه سره یې سموت تاسې غواړئ. ګورئ دې تر مخه یو لیکه داسې راځي، شاید دا په نورو فوټوشاپو په تېرو ورژنو فوټوشاپو کې دا کمانډ نه وي. په همدې شکل سره سموت یې څونه غواړي، 100% یې غواړي نو دې سره به ډېره اوږده لیکه ورسره وي، کولی شي چې په هغه اندازه سره تاسې خپل کمانډ خپل بیکګراوند چیش کړئ، د عکس څخه بیکګراوند ایسته کړئ. نو دا بیرته پر صفر باندې دروو. راځو د اریزر ټو هیسټري کمانډ. د دې وظیفه دا ده چې اول به موږ وینډوز منیو ته ځو او په هغه کې په هیسټري ګورو. هغه کارونه چې موږ په دې عکس کې کړي وو د ټولو هیسټري د دې پرته ده. که چیرې موږ غواړو چې د اسمان برخه د دې څخه فاکه کړو او یو وارې زموږ څخه دورې داسې کلیک وسو، دا موږ غواړو چې بیرته یې څنګه دا اصلاح کړو. په همدې شکل سره موږ دا برخه ونیول. نو د دې لپاره که چیرې د هیسټري د اریزر ټو هیسټري خانه فعاله وي، وخت کې چې موږ دلته داسې کلیک وکړو نو د دې تر مخه به وینډوز منیو ته ځو، هیسټري به وهو او په هغه په پای کې به دا کمانډ موږ چیش کوو انتخابوو، یا د فیل کمانډ به انتخابوو. اوس که چیرې موږ دا فعال کړو داسې په همدې شکل سره موږ ته غلطي وسوه، غواړو چې بیرته هغه فعال کړو، د اریزر برخه به فعاله کوو او بیرته به راځو، هغه به بیرته چیش کېږي فعال کېږي په همدې شکل سره. نو راځو به د لیر آرډر په نامه سره هیسټري به انتخابوو دلته، وروسته به له هغه څخه ودې ته بیرته په همدې شکل سره امتداد ورکوو تر څو بیرته زموږ هغه تیر کار تاریخ بیرته راژوندی کړي او موږ دا خوا نه غواړو چې ډیلیټ یې کړو، فرضاً بل ځای کار کوو. که غواړئ چې بیرته هغه حالت ته ولاړ شئ نو د فیل کمانډ ووایئ، بیرته به هغه هره برخه چې تاسې غواړئ پاکه یې کړئ پاکولی شئ. او که غواړئ چې بیرته هغه تیر سلیکشن راشي د لیر آرډر په نامه سره کمانډ دا به کلیک کړئ، بیرته تاسې کولی شئ چې هغه په ښه طریقه سره پاک کړئ. په همدې شکل سره موږ غواړو چې اوس یو د دې اوبو پر ځای باندې زه د دې عکس دا برخه زه راولم، نو به ګورو چې دا عکس به څنګه موږ پاکوو. صحیح، دا لیر ان هایډوو، وروسته له هغه څخه اریزر ټول مو راخستی دي او د برش سایز یو څه غټوو. کله چې مو برش سایز یو څه غټ کړئ نو بیا راځو پر همدغه حصه باندې د زموږ هغه بل عکس راشوسي. موږ غواړو چې د همدې منظرې سره هغه بل د شا عکس موږ شو کړو، بیا به وګورو چې څنګه د اریزر ټول په کومک سره موږ د دې عکس بیکګراوند ایسته کړی دی او هغه بل بیکګراوند مو ورسره یو ځای کړی دی. په همدې شکل سره هغه تیر عکس غواړو چې په دې کې یې اډ کړو، نو راځو په همدې شکل سره یې کوو. دوستانو په همدې شکل سره موږ د اریزر ټول په کومک سره دوه عکسونه سره یو ځای کړل چې تقریبا یو څه طبیعي خاصیت یې پیدا کړي. نو تاسې هم پر دې ټولز باندې پریکټیس وکړئ، دوه عکسونه داسې سره یو ځای کړئ، سره میچ یې کړئ او خپل پریکټیس پر وکړئ. دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که مو چیرې خوښه سوې وي زموږ چینل دې سره سبسکرایب کړئ، بیل تڼۍ ووهئ، دغه رقم یې پر سوشل میډیا فیسبوک، ټویټر، واټساپ پر دغو باندې دا زموږ ویډیو د سره شیر کړي تر څو هغه کسان چې د فوټوشاپ زده کړې ته لیواله وي هغه هم د دې ویډیو څخه برخمن سي. نور مو وخت نه نیسم، ښاد او آباد اوسئ، خدای مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.